تاسو کله فکر کړی دی کله چې یو انسان بېروزګاره وي، بېوسه وي، بېتوانه وي او څه کامیابي یې نه وي ترلاسه کړې، نو هغه وخت په کور کې تر ټولو زیاته دغه بېروزګاره کس پر چا باندې ګران وي؟ هغه پر خپلې خوږې مور، پر خپل پلار باندې ګران وي. که موږ وګورو په ټوله نړۍ کې د مور دغه نن چې کوم عالمي ورځ لمانځه کېږي د هغه مقصد دا دی چې موږ له مور سره مینه وکړو، هغوی ته وخت ورکړو. ګوره له موږ سره د موبایل د استعمالېدو وخت شته، له موږ سره د ملګرو لپاره وخت شته، له موږ سره د نورو ګپو دپاره وخت شته، خو موږ د مور لپاره وخت نه باسو. ګوره که موږ دا وکړو چې یا په سهار کې یا په ماښام کې د مور لپاره یو ځانګړی وخت وباسو، له هغو سره کښېنو، د هغو د ذهن مطابق هغه چې کومې خبرې د دوی خوښاږي هغه ورسره وکړو، نو دغه به موږ ته ډېره غټه ګټه راکړي. که موږ وګورو د انسان په کامیابي کې چې کوم مهم رول څوک لوبوي، په هغه کې پر اول نمبر باندې مور او پلار راځي، بیا مشر ورور، اکا او دارنګه د کهول نور خلک او عزیزان راځي. مور د قدرت هغه قیمتي پانګه ده چې د مور په ژوند کې پکار دی چې موږ د هغو خیال وساتو، او له مرګه پسې بیا دا دی چې کله ته په کومه علاقه کې چې دا ښخه وي ستا مور یا پلار، کله چې ته له هغې علاقې څخه ته راغې نو پکار دی چې ته تر ټولو له مخه دغه مهم کار وګڼې چې د دوی قبر له ورسې هلته دعا ورته وکړې، خیال یې وساتې، نو بیا ته تر یو حده پورې، هغه هم مکمل نه، تر یو حده پورې د مور پلار چې کوم حق دی هغه ته ادا کړی دی، او دارنګه وخت پر وخت خیرات پسې وکړې، په هغو پسې دعاوې وکړې، نو دغه به ستاسې کوم د مور سره د مینې حق دی هغه به تر یو حده پورې ادا سي. نو د مور خیال، د پلار خیال په هر صورت کې ساتل پکار دی، چاهے که په دې څوک خوشحاله کېږي یا څوک خوابدي کېږي.